چې ستاسو لور را پاسې ګډېږي، ستاسو خور را پاسې ګډېږي. ملګري ولاړ د دې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني چې تاسو راغلئ، موږ له دومره ټایم راکړو. او بل زموږ مسله دا ده چې زموږ دې کې هېڅ مطلب نشته او نه مو ورسره دښمني شته دی، خو تاسو موږ سره درېدی نه شئ، دغه نه شئ کولی، خو دومره خو صرف کولی شئ چې د خپلو وروڼو د بچو موبایلونه چیک کولی شئ، د اپلیکیشن ته ډیلیټ کولی شئ. نور که موږ سره څه سپورټ نه شئ کولی، خو صرف دونه تاوان موږ سره وکړئ چې د خپل بچو نه د اپلیکیشن ډیلیټ کړئ او خپل کور کې تاسو یو تبلیغ ورته وکړئ. بس دغه لار ده. تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه چې تاسو دلته راغلئ، په هر ټایم تاسو موږ سپورټ کړی وی او موږ صرف دا وایو چې بل ورځ هم په دې ټیک ټاک لکه چې کله نه دا هغه شوی دی لاونچ شوی دی، ډېرې ځوانانو ډېر زندګۍ تباه کړي، خو اوس چې کم دی بل ورځ هم ایبټ آباد کې دې نه یو ماشوم متاثر شو چې هغه غریب وفات شو. نو دا مونږ فردر ریکویسټ کوو چې نور چې څومره دا قتلونه شوي دي که خو ستاسو پوره حصه ده، خو دا حصه چې کومه ده دا فردر بند کړئ، دا بند کړئ، الله به له د دې اجر درکړي، دا صدقه جاریه ده. په دې کې چې څومره مونږ سره ولاړ د دې مونږ ډېره شکریا ادا کوو او انشاءالله ستاسو هم ډېره د زړه د کومې نه شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ سره هر ټایم کې سپورټ کړی دی او الله دې اجر درکړي. مهرباني. ته څه وایې ځوان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حیات الله او دا چې کومه پبجي او ټیک ټاک فحاشي ده دې خلاف راوتي یو، نو دا چې کوم نوی کول دی تباهي سر ته روان دي. تاسو کتلي په ایبټ آباد کې یو ځوان خودکشي وکړه او دغه شانتې په پېښور کې مو نور دا چې اوس کم بند شوي دي، ډېر خلک د خودکشي ته مجبوره شوي دي. نو موږ د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو چې دا فحاشي چې کم دا ایپس دي دا دې بند کړی شي. د دې بدله کې نور څه چې اسلامیک ډرامې دي ورته دغه کې د نبي اسلام په زندګۍ باندې چې کم هغه جوړې شوي، نو کم از کم هغې به د نبي اسلام د زندګۍ نه هم پوه شي او کم از کم که سبا یو هندو سره یو هغه سره بحث کوي نو کم از کم هغې له به جواب ورکولی شي. نو زه دا مطالبه کوم چې دغه ایپس دی ټیک ټاک ایپ دی بند شي او موږ سره چې کوم ملګري لکه مثال راتلی نه شي یا نور څه مدد نه شي کولی، نو کم از کم مالی امداد دی کولی شي. موږ به دې هر حد ته ځو، سپریم کورټ سره به موږ مشاورت کوو، های کورټ سره به هم کوو، وکیلان به نیسو، نو کم از کم خرچه به هر څنګه خرچه به کېږي او موږ سره چې کوم نه لکه نشته چې کسان چې هغه دا خرچه چې کوم دی برداشت کړي، نو موږ هغې نه هم دا هغه کوو. سیم به خپل نمبر ورکړی تاسو په خپل سکرین باندې موجود دی، نو هغې دې خیر رابطه کولی شي او دا صدقه جاریه ده. انشاءالله تعالی د دې صله به تاسو ته په آخرت کې میلاویږي. د دې چې کومه سره دي په دنیا کې هم تاسو ته انشاءالله پته لګي چې آیا ما یو ښه کار کړی دی، دې بدله ته په دنیا کې میلاو شه او انشاءالله تعالی چې کوم دی په آخرت کې به هم درته میلاویږي. آخرت کې د ځوانو یې د دې بدله به ورته په آخرت کې هم میلاویږي. قدرمنو، زه اوس دغې ځای کې حیران یم او دغه مور پلار ته حیران یم، خاص طور باندې دغه پښتنو مور پلار ته حیران یم. د یاسین خان یو خبره وکړو، وایي زموږ میندو خویندو وایي موږ ډېر د عزت ژوند تېر کړی دی، زموږ یو تاریخ دی، پښتانه یو کلتور لري، یو کلچر لري، عزت لري، قدر لري. نو زه بیا دغه مور پلار ته حیران یم چې په تاسو باندې څه وشو چې ستاسو لور را پاسې ګډېږي، ستاسو خور را پاسې ګډېږي او د چا پکې میندې را پاسې وګډېږي، د چا پکې پلاران ګډېږي، د چا پکې نیکیان ګډېږي. ما ته دلته یو ملګري ووایي دغه یو بابا دی پکې، وایي ډېر زیات مشهور دی پکې. نو زه دغې بابا ته حیران یم او دغې میندو خویندو ته حیران یم چې تا ته به په دې ویور څه میلو شي، تا ته به په دې لایک څه میلو شي. دا بله ورځ ناست وم او هم د دې ټیک ټاک بکولې د دې چې کوم دا د ټیک ټاک دا سټارز دي، دې کې دا یو کس و، نو په دغه ورځ چېرته وفات شوی. نو بیا هغه رور لایف راغی او وایي زه تاسو ته خواست کوم چې د ده دا ویډیوز ډیلیټ کړې. نو مالافرین شو په دغه مشر رور شه. تا ته تر اوسه پورې دا پته نه وه چې زما دا رور ګډېږي، تا ته د اوسه پورې پته نه وه چې زما دا رور ډمتوب کوي، تا ته د اوسه پورې پته نه وه چې زما دا رور په غلطه لار دی. نو چې کله هغه ژوندی و هغه وخت کې به در ایثار کړی که نه، چې اوس ته خلکو ته وایي چې د دا ویډیوز ډیلیټ کړې. قدرمنو، که چېرې تاسو دې ځوانانو سره ونه درېدی او په دې سره هم اوږه په اوږه میلو نه کړه، زموږ حکومت د دې دوو شیانو خلاف سټپ وانغسته او دې سره زموږ دا قوم ونه درېده،
نو ستاسو په الله یقین وشه چې هغه روز به لرې نه وي چې زمونږ میندې خویندې دا به په دې سړکونو ګډېږي، دا به په دې پارکونو کې ګډېږي، دوی به هم دغه حساب پروګرامونه کوي. دا ځوانان به هم په خوب کې په ویښه کلي کې کوڅه کې سکول کې دوی به هم دغه وایي چې وله د دوی به په خولې هم دغه شی وي. نو د الله د رضا دپاره د خدای د رضا دپاره مونږ درته مونږ درته دغه خواست کوو، دغه ریکویسټ کوو درته د الله د رضا دپاره چې د دې ایپ خلاف ودرېږئ، په دې جهاد کې شرکت وکړئ، که جاني وي که مالي وي که چاته ویلی شي. او د ورور مې ووي وکیلانو سره به خبرې کوو، نو زه به یو ځل بیا دغه کوم چې زمونږ وکلا برادري ده ډېر د عزت خلک دي، ډېر د ویاړ خلک دي، ډېر ښه خلک دي پکې، او ډېر په اسلام او په پښتو مین خلک دي پکې. هغې ته به دا وایم چې د عصمت خان سره دې سره رابطه وکړي او د دې شي خلاف په عدالت کې مونږ سره ودرېږي. انشاءالله تعالی الله پاک په تاسو له عزت هم درکوي، الله پاک په شهرت هم درکوي، او الله پاک په دا دنیا او هغه دنیا دواړه ښایسته کړي. پښتنو د دې د احتجاج، د دې د چغو، د دې د سرو، د دې د فیصله په تاسو پرېږدمه، او انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې به ګورو چې تاسو به څومره ودرېږئ.